14 د سپټمبر د 1999 کال د امریکا د لاس انجلیس د ډنبار آرمرډ فیسیلیټیز په نوم یو شرکت شرکت به په خپلو محفوظو خزانو کې د بانک روپۍ ساتلې او بیا به یې د موټرونو په وسیله بانکونو او د ای ټي ایم ماشینونو ته وړلې. یو ورځ د سهار په 6 بجو چې کله کارکوونکي راغلل او شرکت ته ننوتل، حق حیران پاتې شول ځکه چې د دوی د محفوظو خزانو دروازې خلاصې وې، د ساتونکو لاسونه تړل شوي وو او بېهوشه په ځمکه باندې پراته وو. معلومه شوه چې له خزانو څخه 18.9 میلیونه ډالر غلا شوي دي. نه کوم د خطر زنګ وهل شوی وو، نه هم سیستم هیک شوی وو، نه کوم شور ماشور رامنځته شوی وو. دا کوم عام غلا نه و، بلکې په هغه وخت کې د امریکا د تاریخ د تر ټولو لوی غلاګانو څخه یوه وه. جالبه دا چې د دې غلا تر شا د غلو کومه ډیره لویه او ماهره ډله نه وه، بلکې د همدې شرکت د ساتونکو د یو مشر لاس وو. د ایلین پیس په نوم دا ساتونکی 22 کلن وو. د هغه د همکارانو په وینا چې هغه یو خوش اخلاقه، پاک او له خپل کار سره کار لرونکی سړی وو، خو په اصل کې دا ټول د هغه چل او د پلان برخه وه. هغه به هره ورځ د خزانې د ننه چکر لګاوه، امنیتي کامرې، د ساتونکو تقسیم اوقات، د خزانو کوډونه، هر څه هغه ته معلوم وو ځکه چې هغه د همدې خزانې د ساتونکو مشر وو. په دې ځای کې دنده کول هغه ته کومه عامه خبره نه وه، بلکې د هغه په نظر کې که هغه په خپل پلان کې بریالی شي نو ټول ژوند به بدل شي. خو ایلین په دې پوهېده چې دا کار هغه یوازې نشي کولای، ځکه یې خپل 15 پخواني ملګري له ځان سره یو ځای کړل. دوی ټول له کوچنیوالي ملګري وو او کوم مجرمان هم نه وو، بلکې عام کسان وو. تامی، فرادي، ګوینا، اریک، یوجین او په خپله ایلین یو هم کومه جرمي سابقه نه لرله او ټول د روزګار په لټه کې سرګردانه وو. دوی لومړی یو ګودام په کرایه ونیوه او هلته یې یوه میاشت د غلا تمرین پیل کړ. هر څه ته یې په ډیر دقت حساب وکړ او د هر څه لپاره یې پلان جوړ کړ او بالاخره یې د جمعې په شپه په 12 د سپټمبر د 1999 کال د شپې په 11 بجو او 40 دقیقو ایلین د خپل کارت په مرسته د شرکت دروازه پرانستله. د هغه نور 15 ملګري د هغه تر شا روان وو. په ډیره خاموشۍ دننه لاړل. هلته موجودو نورو ساتونکو باندې یې حمله وکړله او د هغوی لاسونه یې وتړل. په دې ټول جریان کې هیڅ ډزونه ونه شول او نه هم کوم شور ماشور رامنځته شو. ایلین امنیتي کامرې بندې کړلې. د خزانې د دروازې کوډ چې ایلین له وړاندې یاد کړی وو، د هغه کوډ په مرسته یې د خزانې دروازه پرانستله او یوازې په 28 دقیقو کې یې 18.9 میلیونه ډالر په بکسونو کې واچول او لږه شیبه وروسته په خپل موټر کې له پیسو سره یو ځای په سړک باندې روان وو. تر دې ځایه دوی هیڅ ثبوت تر شا نه وو پرېښی. د شپې له تېرېدو وروسته په سهار د شرکت کارکوونکي خلاصو او خالي خزانو ته ولاړ وو. دوی پولیسو ته خبر ورکړ. له پولیسو سره اف بی آی هم د غلا ځای ته راغلل، خو نه هلته کوم د ګوتو نښانونه موجود وو، نه د زور زبردستۍ کومې نښې او نه هم کومه اشاره. ایلین او د هغه ملګري بیرته خپل عام ژوند ته ستانه شول چې څوک په دوی شک ونه کړي. فرادي خپل ورکشاپ خلاص کړ او نور هم په خپل ژوند کې مصروفه شول. لږ وخت وروسته دوی ورو ورو د پیسو مصرفول پیل کړل، لکه د ځمکو اخیستل او ورسره په کوچنیو کاروبارونو کې سرمایه گذاري کول. تر 2 کالونو پورې اف بی آی ته هیڅ په لاس ورنغلل، ځکه چې غلو په ډیره چالاکۍ خپل کار کړی وو. خو لکه څنګه چې ویل کیږي چې مجرم که څومره هم چالاک وي، بیا هم یوه نه یوه غلطي کوي او دوی هم همداسې وکړل. یوې کوچنۍ غلطي دوی ټول برباد کړل. په 1999 کال کې هر څه بدل شول. د غلو د ډلو یو غړي چې فرادي نومېده یو اپارتمان واخیسته او هغه هم په نغدو روپیو. خو د هغو نغدو روپیو په بنډلونو باندې د هغه شرکت رسمي سټیکر تاو شوی وو، له کوم څخه چې دوی دا پیسې غلا کړې وې. د اپارتمان مالک د دې سټیکرونو په لیدو شکمن شو. فرادي یې په چل ول هلته ماتل کړ او سم د لاسه یې اف بی آی ته خبر ورکړ. پولیس او اف بی آی پرته له ځنډه هغه اپارتمان ته ورغلل او بالاخره یې فرادي گرفتار کړ. له فرادي څخه یې څېړنې پیل کړلې او هغه هم پرته له کومې سختۍ د خپلو ټولو ملګرو نومونه پولیسو ته ور وښودل. پولیسو د غلو د ډلې یو غړی گرفتار کړ، خو د دوی ټولو مشر ایلین لا هم نادرکه وو. له ډیرو کلونو وروسته په 2011 کال کې بالاخره اف بی آی ایلین هم گرفتار کړ. ایلین په محکمه کې هر څه ومنل او هیڅ پښیمانتیا یې نه کوله. محکمې ایلین په 24 کاله بند باندې محکوم کړ، خو د هغه نورو ملګرو ته یې له ده څخه کمه سزا ورکړې وه. خو اصلي سوال اوس هم پاتې وو چې آخر هغه غلا شوي پیسې اوس چیرته دي.
د اف بی آی لاسونه ته اوس هم 18.9 میلیونه ډالر نه وو ورغلي او هغوی له دې پیسو څخه یوازې 15 میلیونه ډالر بیرته ترلاسه کړي وو. پاتې پیسې نن هم اف بی آی نه دي پیدا کړي او د غلو په وینا چې هغوی هغه ټولې پیسې مصرف کړي دي. د دنبار په نوم له دې شرکت څخه دا غلا تر ننه پورې د امریکا د تاریخ د لویو غلاو په کتار کې شمیرل کیږي چې نه پکې څوک ټپي شوي وو نه هم پکې چا خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. یوازې یو چالاکه غل د یو بهترینه پلان په جوړولو دا لویه غلا ترسره کړې وه. خو جالبه دا وه چې لکه څنګه چې په پښتو کې یو متل دی چې رمه په لیوانو نه ساتل کیږي، همدا ډول د همدې شرکت سره هم وشول. هغوی هغه کس چې د پیسو د حفاظت لپاره ګمارلی وو هغه په خپله پیسې ترې غلا کړلې. هیلین اوس هم په زندان کې پروت دی خو د پاتې پیسو په اړه هغه اف بی آی ته هیڅ هم نه دی ویلي، بلکې هغه بار بار یوه خبره کوي چې دوی هغه نورې ټولې پیسې مصرف کړي دي.